اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د مایکروسافټ ورډ 2020 د درسونو په ادامه سره د استاد حفیظ الله شادنام سره وایست او نن زه پر دریم درس باندې خبرې کوم. نو دا د واتس اپ شمیره ده که مشکل وشي مثال رابطه کولای شي ویډیو ترلاسه کول لپاره شادنام کمپیوټر ټیپس اینډ ټریکس ښه او دې ته ورته نور ویډیوګانې به هم د دې یوټیوب چینل څخه ترلاسه کولای شي او د فیسبوک لپاره مې هم پر دې فیسبوک پاڼه یو آی ډي باندې تعقیب کړي. نو راځو د خیر سره موږ تاسو چې کېږو په درس باندې شروع کوم. په تیر درس کې موږ تاسو په فایل منیو کې تر پرنټ پورې خبرې وکړې، پر سی وازمه خبرې وکړې، نن زه په پرنټ باندې خبرې کوم. که زه چې راسم یو بلانک ډاکومنټ واخلم دلته لیکنه وکم مثال ایک ورډ ارنجی کوس کلاس کوس بند په کوس کلاس کې ضرورت مثال شل پاراګراف په ټیکس ما تراوله انټر مثال ما لیکنه زیاته کړله نو زه راځم کنټرول پی وم سیسو پرنټ ته راځم. په پرنټ کې زه راځم پر پرنټ باندې کلیک کوم اتومات په د زموږ توس کوم لیکي چې موږ توس انتخاب کړی دا به راته پرنټ سي. دلته د کاپیانو اندازه ورکوي چې څو وارې دغه زما لیکنه چې د څو وارې راته پرنټ کړي. مثال دغه 2 صفحې لیکنه ده دا راته پرنټ کړه، څو وارې درته پرنټ کړم. که زه راسم 12 وارې دا راته پرنټ کړه نو 12 وارې به دا 2 صفحې دی راته پرنټ کړي. پرنټر کې موږ توس راځو چې کېږو هغه پرنټر ورته انتخابوو چې پر کوم پرنټران چې سره کمپیوټر سره وصل اوسي پر هر پرنټر باندې که غواړې چې هغه چاپ کړې فقط هغه پرنټر ورته انتخاب کړه. مثال زه ون نوټ ډیسکټاپ په نامه سره دا پرنټر دی، پرنټ باندې کلیک کوم اتومات هغه درته چې کېږي درته چاپېږي. او بله خو نه د پرنټر پراپرټیز دی چې مطلب ته کولی شې د دې لارې هغه ورته چې کړې ورته وټاکې. بهرحال موږ ته سیټینګ ته راځو. په سیټینګ کې پرنټ آل پیج یعنې که کمې صفحې چې زه لرم مثال فی الحال زه 2 صفحې لرم که راسم کنټرول ای ټوله ختمي انتخاب کړئ، کنټرول سی کاپي مې ځینې واخیستل، کنټرول وي هغه لیکنه مې چې کړله پسې پیسټ کړله. کله چې مې دا پیسټ کړله نو اوس راځم کنټرول پی پریس کوم چې پرنټ ته راځم. پرنټ آل پیج ټول یې راته پرنټ کړي. څه صفحې چې ته لرې چې 1 صفحې هغه به ټول درته چې کېږي درته پرنټ کېږي. که تو ورته وایې چې یا فرنټ سلیکشن د دې په حصه سره ته کولی شې او لاکت دغه 3 پاراګرافه ټیکس دی دا راته پرنټ کړه. نو ته راځې چې کېږي پرنټ ته راځې په پرنټ کې ورته پرنټ سلیکشن چې ما درته انتخاب کړي هغه راته پرنټ کړه. بل بیا موږ تاسو لرو فرنټ کرنټ پیج مثال 21 صفحې دي په 21 صفحو کې ته ولاړ په 15مه صفحه کې. اوس که غواړې چې دا چاپ کړي نو پرنټ کرنټ پیج ته راځو. پرنټ په کرنټ پیج کې فقط ما کلیک ورکړو 12 وارې به هغه کومه صفحه کې چې موجوده ته اوسې هغه به درته پرنټ کړي. بل لرو کاستوم پرنټ دی. کاستوم پرنټ په حساب سره ته کولی شې چې خپل په خوښه پرنټ ورته وټاکې. مثال ته ورته لیکې چې اوله صفحه راته چاپ کړه کامه 4مه صفحه راته چاپ کړه کامه مثال 5مه صفحه راته چاپ کړه. د هغسې مثال د 5مې څخه نیولې تر 12مې پورې هغه ټولې راته چاپ کړه نه کامه پسې راځه 8مه راته چاپ کړه او پاته سو مثال 8مه خو مې ورته انتخاب کړی دی 5مې څخه تر 12مې پورې. په دې کې زه راځم مثال 14 راته چاپ کړه او 19 راته چاپ کړه او ماینس 21 مثال د 19 څخه نیولې تر 20 پورې نور ټولې راته چاپ کړه. دا زموږ توس کاستوم پرنټ دی چې موږ توس خپل په خوښه ورته ټاکو. دا نو زه راځم فی الحال پرنټ آل پیج د پرنټ آل پیج په حساب سره ته کولی شې چې ټولې صفحې راته چاپ کړه. بل بیا موږ توس ډاکومنټ انفو کې په ډاکومنټ انفو کې مثال د ستا په ډاکومنټ کې چې کوم شیان دي که غواړې چې هغه پرنټ کړې نو موږ توس راځو هغه به د ستا د ډاکومنټ یعنې مکمل چې دا یې درته چاپ کړه په پای کې به دغه شی هم ورسره چاپ کړي. که ته ورته ډاکومنټ انفو یعنې لیست اف پراپرټیز سچ از فایل اتر مثال هغه کوم شیان چې ضرورت یې په انفو کې شته ورکړي چې که غواړې چې هغه نه دا موږ توس چې اول ورځ خبرې پرې وکړلې که غواړې چې هغه پرنټ کړې نو دې په حساب سره ته کولی شې چې هغه ورته چیش کړې فرنټ کې فقط ما پر دې باندې ټیک مارک ورته ورکړه نور به چې بیا ته ډاکومنټ چاپوي دی به دا ورسره چاپوي. بل بیا لیست اف مارک اپ دی یور ټرک چینجز مثال بیا د خیر موږ توس په ریویو منیو کې راځو ټرک چینجز وایي کوم ټرک چینجز شیان چې ته فعاله کړي کوم تغیرات چې ستا په دغه کې راغلي نو هغه بیا موږ توس د ټرک چینجز په حساب سره چې کولی شو. نو که ته غواړې چې هغه ټرک چینجز تغیرات پرنټ کړي نو بیا پرنټ ته راځو په پرنټ کې د ټرک چینجز څخه استفاده کوو. بل بیا موږ توس سټایل لرو لیست اف سټایل یوز ان ډاکومنټ که غواړې چې ستا په ډاکومنټ کې کوم سټایلونه کار شوي هغه چاپ کړې د دې څخه استفاده کوو. بل بیا ټو ټیکس انټریز د لیست اف ایټمز ان یور ټو ټیکس ګلري په انسرټ منیو کې موږ توس راځو ټو ټیکس ګلري وایو په کویک فارټ کې ټو ټیکس ګلري په دې ټو ټیکس ګلري باندې بیا موږ توس بحث کوو انشاءالله. نو په ستا په دې ټو ټیکس ګلري کې که کوم څه ثبت اوسي کومه لیکنې ثبت اوسي که غواړې چې هغه فرنټ کړې نو موږ توس راځو د ټو ټیکس ګلري څخه استفاده کوو. بل بیا کې اساینمنټ دی لیست اف کاستوم شارټکټ کیز هغه ستا په خوښه چې کومې شارټکټان ته خپل په خوښه جوړ کړي که غواړې چې هغه چاپ کړې د دې په حساب سره کولی شي. اوس زه راځم پرنټ آل پیج انتخابوم. پرنټ آل پیج کې فرنټ مارک اپ مې ریا درته چاپ کوم که نه کوم چاپ
مثال راځم په ریویو مینو کې پر دا ټکس باندې یو کمنټ ورکوم. دا کمنټ چې موږ تاسو ته کول کېږي دا به زموږ تاسو مارکه فیریایي. اوس که ته غواړې د مارکه پیریا دې په چاپ کې راځي که چې نه راځي، نو اوس دی خو راځي فی الحاله. که تور ته دا ټیک مارک په کټ ځینې نسته کوي، بیا مارکه پیریا په پرنټ کې نه راځي. یو څوک وایي فرنټ اونلی فرنټ او ډیفیټ خالي تاک صفحې راته چاپ کړه، نو به خالي تاک صفحې درته چاپېږي. مثال اوله، درېیمه، پنځمه، اوومه، نهمه، یولسمه داسې پسې ځه. که تور ته خالي جب صفحې بیا به نو خالي جب صفحې درته چاپېږي، او کوم سیټینګ چې تا ټاکلي پر هغه طریقه به خالي جب صفحې چاپېږي. د هغه مختص زیات استفاده کوو. مثال که ته چیرې راشې یو پی ډی اف کتاب دې سکین کړي، هغه مثال یوازې یو مخه دی نه، یو مخه دی مثال شا طرف یې نه دی یاد، ته سکین کې آخري صفحه خو نو په سکین کې راځي. نو که د جب په درجه کې ډکې صفحې راتلې نو موږ تاسو وایي ډکې صفحې راته پرنټ کړه، او که د تاک درجې په ترتیب کې راتللې نو بیا موږ تاسو خالي تاک صفحې راته پرنټ کړه. بیا راځو موږ تاسو لرو دغه لیکنه چې ته کوې فرنټ وان سایډ، دا لیکنه چې چاپه مثال پرنټر دی، مثال دو طرفه هم کولی شي پرنټ وکړي د صفحې دواړه طرفونه شا او مخ. نو که ته وان سایډ ورته انتخابوې که بوت سایډ ورته انتخابوې، هغه ستا خپله خوښه ده. بیا هم راځم دا لیکنه چې ته غواړې کولیټډ منظم یې راته راوله. منظم څه مطلب؟ اوله، دوهمه، درېیمه، داسې مثال 12 مثال 21 سره کاپي دا یو وارې درته کوي. بیا دوهم وارې دغسې 21 سره کاپي یعنې بیا درېیم وارې، بیا څلورم وارې، دغسې پسې راځه تر 12 وارې پورې. که تور ته انکولیټډ یې که انکولیټډ بیا دا مطلب اوله صفحه 12 وارې، بیا دوهمه صفحه 12 وارې، بیا که کتاب اوسي نو باید موږ تاسو کولیټډ کار کوو، ځکه خو نو دی کتاب هغسې منظم هر کتاب به جلا جلا راته پرنټ کړي. او که ته مثال داسې یو حاضري وشوکي، مثال د اول صنف حاضریان جلا که، د دوهم د جلا که، د درېیم د جلا که، نو بیا انکولیټډ کارو. اوس که انکولیټډ که چیرې مثال د کتاب دپاره دا وکاروو، نو بیا به هره صفحه بیا موږ تاسو بیرته هر کتاب بیرته جلا ترتیب، نو هغه ډېر تکلیف وي. نو کولیټډ کار د کتاب دپاره. پورټریټ یې غواړې دا لیکئ، مثال که لنډسکیپ غواړې، دواړه ستا خپله خوښه ده. ورپسې به چې دی مثال د ورقې انتخاب دی چې عموم کې موږ تاسو A4 ورقه کارو. یو خبره دلته باید ستاسې په نظر کې اوسي چې مثال استاده دا مور پیپر سایز څنګه کېږي، یعنې خپل په خوښه ده. خیر بیا موږ تاسو چې کله لیاوټ منیو ته ولاړو پر دې باندې مکمل زه د خیر انشاءالله هلته بیا خبرې درته پر کومه. مرجعین دی پیپر دی چې دا خپل په خوښه ته ټاکلی سي. بیا هم راځم فایل منیو ته راځم. په فایل منیو کې چیرې راځم څه بلای بولي فرنټ ته راځم. په فرنټ کې ورپسې دا د ورقې اندازه او بل بیا چې دي مرجعین د خطو د صفحې ترمنځ فاصله، د خطو د صفحې ترمنځ څه شي فاصله، دا ته څونه اندازه غواړې. نو په دې کې زه ورته راځم دا جوړې اندازې چې اوس نارمل چې دي ټاپ بټم لیفټ رایټ د ټول طرفو څخه 1 انچ اندازه ده. که نارو شکل انتخاب کړم دا مثال 0.5 اندازه ده، او هر څونه اندازې چې ته لرې کولی شې استفاده کړې. بل بیا موږ تاسو لرو پیج پر شیټ. پیج پر شیټ څه مطلب؟ یعنې اوس 1 پیج پر شیټ یوه صفحه په یوه ورقه کې درته راولي، یعنې د یوه صفحه فرض کړم انا دا یوه صفحه ده، دا په دغه یوه صفحه کې درته ځای پر ځای کوي. که تور ته 2 پیج پر شیټ یعنې دغه یوه صفحه ده، بیا به 2 صفحې درته چې کېږي پکښې پیج پکښې راولي، او صفحه به دی په بره پرته وي. او پاتې 2 پیج پر شیټ مثال 4 پر شیټ، نو مثال 4 صفحې، مثال ته کولی شې تر 14 صفحو پورې دا چې کېږي په یوه صفحه کې داخل کړي. دا څه مطلب؟ دا به چې کېږي د صفحې سره تخته کوي، هر څه به سره تخته کوي ټوله به چې کېږي سره ځای پر ځای کوي. بیا درته بل بیا دغه څخه وروسته بیا موږ چې شلورو سکیل ټو پیپر سایز، مثال دا کم سکیلینګ چې ته کوې کوم ورقې ته کوې، مثال A4 A3 هغه ورقه چې کوې ته کولی شې. زه په الحاله 1 پیج پر شیټ دا زموږ پیج سټاپ دی. د خیر سره به انشاءالله په لیاوټ منیو کې خبرې پر وکړو. بیا هم راځم چې کوم شیر دی، د شیر په حصه سره ته کولی شې دا کوم فایل چې ته ولرې دا شیر کړې نه، شیر ویت پیپل سټیپن چې دی مثال سی ور ډاکومنټ ټو ون ډرایو لوکیشن، دا به پلا ون ډرایو ته چې کې یو لوکیشن او موقعیت ته هغه ته به ثبت کړې. او په دوم سټیپ کې به شیر یور ډاکومنټ یو ویل ډو افټر you have finished saving چې ختم کړي دا دوم سټیپ به سر ته پسې ورسوي. نو د سیو واز فقط بیا د کلاوډ په حصه سره مثال یې پلا سیو کې بیا ته کولی شې د هغه له لارې د فیفل یا نورو ملګرو سره چې کې شیر کړم. په ایمیل کې واستو په ایمیل کې خو نو څو طریقې دي د اټچمنټ په شکل باندې چې هر یو به د هغه څخه یو کاپي تر لاسه راوړي، یا مثال د لینک په شکل باندې چې ایوری ون ورک ان د سیم کاپي پر یوه کاپي به کار کوي، او هر یوه به مثال دغه زاړه کس تغیرات ویني. مثال ما اوس تغیرات پکښې راوستل، راتلونکي کس چې ګوري هغه تغیرات به دی ویني لیدلی سي. کیپ د ایمیل سایز سمال، او پاته سو د ایمیل سایز به کوچنی پکښې راځي. دا نو هغه ته شیرولی سي چې دغه مطلب یې پلاس چې وسي ډاکومنټ مسټ بی سیوډ اینډ شیر لوکیشن، په شیر لوکیشن کې دی باید ثبت سي. بیا ته کولی سي چې مثال د دې لارې د لینک په شکل باندې وړئ. بل د پی ډي اف ایکس بی فارمټ باندې چې هر یو پی ډي اف فارمټ ترلاسه وړي، مثال فري سیلفز لیاوټ فارمټینګ فوټس ایمیج، مثال دغه کې دغه لیاوټ ترتیب او دغه ترڅنګ فارمټ او فونټس او ایمیجونه به چې کېږي ساتل کېږي. مثال
او پاتې سو content can't be easily changed. preserved layout دی formatting دی font دی مثال. ورپسې به content can't be easily changed. مثال هغه content هغه د ټیکسونه به هغه په اوسا ډول سره به په هغې کې تغییرات نشي را. دا خبره نو ځکه وکړله چې مثال اوسا به تغییرات پکښې رانشي. یعنې که څه ځان پسې ستړی کړې د هغه پسې نور اپلیکیشنونه وڅېړې نو په هغه کې هم ممکن څېړنې مطلب تغییرات راوستل سي. نو اوس دا کوم انګلیسي کتابونه چې څوک جوړوي د هغه کې زیاتره تغییرات راځي ته سړی راوستلی سي. بل به چې دی سینټ از XPS دی مثال هم د PDF په شکل باندې یا مطلب د انټرنیټ پیکس په واسطه سره هغه سینټ که نو فاکس ماشین اډیج فاکس ماشین ته ضرورت نه لري. یو ویل نیډ ا فاکس سرویس پرووایډر مثال دغه پرووایډر ته ضرورت لري. پریسنټ آنلاین پیسه سره ته کولی سي د انټرنیټ ته لري چې مثال پریزنټ یا پریزنټیشن ورته ورکړې د پریزنټ آنلاین په واسطه سره پوسټ ټو پلاک یو سایت دی مثال ته کولی سي چې د مطلب کریټ آن یو بلاګ پوسټ یوزینګ د کرنټ ډاکومنټ نو مطلب یو سایت ته کولی سي د هغو سره شیر کړي. د ایکسپورټ په واسطه سره ته کولی سي خپل فایل چې صادر کړې. په دې کې مرته څلور کریټ ا PDF XPS ډاکومنټ نو لکه مخکې چې مې خبرې درته وکړې د PDF XPS په شکل باندې چې بیا ته مثال هیڅوک به ستا فایل کې تغییر ونه کولی سي. مثال د PDF په شکل باندې ثبت کړه. PDF که XPS دواړه یو شانته فارمټونه دي. خو په الحال زه چې کومه PDF انتخابوم په ډیسکټاپ باندې چې کوم پبلیش کوم کله چې پبلیش کړله نو بیا دا PDF فایل دی بیا نو ته هغه ایډیټ مینو مثال هغه کوم فوټ کې چې کوم تغییرات راوستلی سول هغه بیا ته دلته نشي کولی. دا ممکن مرته د فونټ د ساتلو دپاره د ایمیجونو د نه تغییر دپاره چې مثال زما په ډاکومنټ کې تغییر رانشي د دغو شیانو دپاره بیا مرته د دسخه استفاده کوم. بل بیا په ایکسپورټ کې ته نور فارمټونه هم لري چې مثال ته راځي ایکسپورټ ته راځي د دې فایل ټایپ ور بدل کړه نه زه نه غواړم چې د ډاکومنټ په شکل دې ثبت سي د 2003 په فارمټ باندې راته ثبت کړه د ټمپلیټ په فارمټ باندې د اوپن ټیکسټ اوپن ډاکومنټ ټیکسټ چې مرتوس ورډ پیډ ورته وایي هغه فارمټ باندې پلاین ټیکسټ نو چې هغه مرتوس د نوټ پیډ په فارمټ باندې ریچ ټیکسټ مثال د ورډ پیډ فارمټ دی سنگل فایل ویب پیج انټرنیټ لپاره سیو از انذر فایل ټایپ بل ټایپ باندې بدل کړه مثال ته راځي چې سیو اس ترسه په هغه کې مرتوس حکم فارمټونه دې کولی سي چې هغه استفاده کړي دلته مرتوس لرو. بل لازم فایل ته راځم په فایل کې ورپسې بیا مرتوس چې لرو ایکسپورټ څخه وروسته کلوز دي دا کومه صفحه چې زه لرم دا راته چې کلوز که ثبته نه ثبته ضرورت هم ډون شي مې ثبتو بیا هم راځم فایل ته راځم په فایل کې کلوز یې کړه ته باندې کې کنټرول ډبلیو د کلوز شرکتي کنټرول ډبلیو ده نو زه بیا هم کنټرول ان نوې صفحه پریس کوم نوې صفحه چې مې پریس کړه کنټرول ډبلیو په واسطه سره ته کولی سي دا چې کلوز کړي. بیا هم راځم نوې صفحه راخلم په نوې صفحه څخه وروسته بیا راځم اکاونټ د اکاونټ په واسطه سره ته کولی سي چې شي ورته وکړې دا ستا د افیس مکمل معلومات دلته چې کې چې په هغه کې ته راځې د افیس اکټیویشن کتلی سي چې دا اوس اکټیویټ دی که نه دی پروډکټ اکټیویټډ که چیرې اکټیویټ ونیسي ممکن تا ته میاشت 25 15 شپې کار وکړي نور بیا دغه څخه وروسته بیا هغه کار نه کوي نو بیا ته مجبور یې اکټیویټ کړې نو کوشش وکړئ چې اول افیس انسټال کړئ خپل اکټیویټ کړئ. بیا هم راځم دیس پروډکټ کنټینز د دې پروډکټ مطلب شامل دي کوم پروګرامونه چې افیس انسټال کړي دا ته پروګرامونه په هغه کې راځي نو دا ته کولی سي دا فوټکي بدله کړي مثال ته کولی سي چې دا چې کې مثال اپډیټ هم کې مثال که انټرنیټ وسول سي خو دغه سره مرتوس په الحال کار نه لرو. ورپسې بیا مرتوس چې لرو افیس تیمزونه مثال دا کوم تیمزونه چې تیمزونه یا ستا د ورډ رنګونه بدلوي نو مطلب د دې په واسطه سره ته کولی سي چې هغه تغییر کړم. ورپسې که غواړئ د مایکروسافټ دغه ته اکاونټ ته مایکروسافټ ته ساین ان سي داخل سي نو د ساین ان په واسطه سره ته کولی سي چې هغو ته ساین ان سي او مایکروسافټ اکاونټ ولرئ او پاته سو نو کولی سي چې بیا هغه ته ساین ان سي. بل بیا فیډبک دی یا ملاتړ دی یا مطلب د راځي دغو ته یو مثال اعلی سنګ تیم یو شی خوښوم چې مثال هغو ته یو میسج کې د ایمیل په واسطه سره یا آی ډونټ لایک سمثینګ یو شی زه نه خوښوم چې په هغو کې ورته راځي فلانکی شی مې نه خوښېږي دا باید څنګه سي نه او مشوره درکړې مایکروسافټ کمپنۍ ته مثال هغه د انټرنیټ په واسطه سره. بیا هم ته راځي فایل ته راځي په فایل کې چې کې فیډبک ته راځي آی هاف سجیشن یا پیشنهاد لرم نو سجیشن ورته ورکړه نه دلته به نو ته راځي مثال پلیز ډو ناٹ انکلود اني فیز اف پرسونل انفارمیشن ان یور ډاکومنټ مثال ځینې سکرین شاټونه ته پکښې انسرټ کوي کوم مشکلات چې پکښې لري ایمیل ادرس پکښې پرې دغه که خپل مشکلات دلته ورته ولیکه په کته چې که پر سبمیټ باندې کلیک وکړه خپل ایمیل ادرس به دلته ورته ورکړي چې د چا د خوا څخه دی. بل بیا مرتوس لرو په پای کې اپشن دی اپشن به د خیر سره ان شاء الله د ورډز په پای کې پر دې باندې خبرې وکړو ان شاء الله کوم شان چې مثال وروسته را روان شي نو ډېر شان چې په دې خاطر اوس دلته نه وایو چې ډېر داسې شان چې هغه مثال مرتوس وروسته وایو نو او پاته سو هغه مرتوس پیژنو نه نو پروپینګ دی مرتوس د خیر پر یو مینیو کې راځي مثال لانګویج دی مثال هم تغیرات مرتوس د خیر پر یو مینیو کې راځي دې ته ورته نور داسې شان چې مطلب
بیا وروسته را روان شي. نو چې هغه مو وویل انشاءالله بیا به دا ډېره توسئ. د نن ورځې لپاره دغونه بس ده. فایل منیو مکمله خلاصه کړه. په راتلونکي درس کې باندې موږ توس پر هم منیو باندې کار کوو.